السلام علیکم قدرمنو ملګرو، په دې ویډیو کې تاسو سره ډېر ضروری او مهم معلومات شریکوم. دا معلومات د دې په باره کې دي چې هغه کوم درې کارونه دي چې هر ښځه په شوق کوي خو خپل خاوند نه پټ ساتي او هیڅکله هم خپل خاوند ته نه وایي. که غواړئ چې ځان پرې خبر کړئ نو ویډیو خامخا تر اخره وګورئ او خان کلیک چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. دوستانو، هسې خو ویل کېږي چې ښځه او خاوند د ژوند د ګاډي دوه پایې دي او د یو بل نه خبرې نشي پټولی، خو داسې هم نه ده. په ژوند کې څه داسې کارونه هم دي چې ښځه یې کوي خو خاوند نه پټ ساتي او خاوند ته یې هېڅکله هم نه وایي. په دې کې وړومبی کار د ښځې کوروالي ته زړه کېدل دي. دوستانو، د ښځې که ډېر هم کوروالي ته زړه کېږي خو هغه هېڅکله هم خاوند ته د دې خبر اظهار نه کوي او دا ورته نه وایي چې د هغې کوروالي ته زړه شوی دی، ځکه چې هغه شرمیږي او حیا ورته ورځي. خو چې کله ورته خاوند ووایي نو بیا ښه په مینه باندې کوروالي کوي، خو په خپله خوله د دې خبرې اظهار نشي کولی او دا خبرې د خاوند نه پټې ساتي. دویم دا چې اکثره ښځې خپل خاوند سره ډېره مینه کوي او د زړه نه یې خوښ وي، خو د شرم او حیا له وجې هېڅکله هم خپل خاوند ته په مخامخ دا نشي ویلی چې زه در سره مینه کوم یا ته زما خوښ او یا داسې نور لفظونه، ځکه چې پښتنې ښځې اکثر د حیا او عزت په دایره کې رالوی شوي وي نو په داسې خبرو ورته شرم ورځي. نو زه ټولو خویندو ته دا وایم چې په داسې خبرو کې هېڅکله هم شرم نه وي پکار. که تاسو خاوند ته ووایئ چې زه در سره مینه کوم، ته مې خوښ او په تا د زړه نه مینه یم او ته زما ژوند یې، نو ستاسو مینه به نوره هم زیاته شي او خاوند به ستاسو نور هم قدر شروع کړي او هغه به فکر کوي چې تاسو د هغه په ژوند کې څومره مهم یې او تاسو د هغې څومره خیال ساتئ، نو په دې وجه به هغه ستاسو نور هم قدر کوي. دریم راز دا چې په ښځو کې دا لوی عادت دی چې کله هم هغوی سودا کوي، یعنی جامې او یا نور شیان واخلي نو اصلي قیمت یې نه وایي. اگر که خاوند ته یې اصلي قیمت وایي خو هیڅکله هم نورو ښځو ته اصلي قیمت نه وایي. یعنی که یو ښځې یو جوړه جامې په 2000 روپۍ باندې اخیستې وي نو هېڅکله هم نورو ښځو ته نه وایي چې دا مې په 2000 اخیستې، بلکې ورته وایي چې دا مې په 2500 یا 3000 اخیستې. اکثره ښځو له دا هم خوند ورکوي چې د خپل سامان اصلي قیمت د خلکو نه پټ کړي او په ګران قیمت ویلو سره د خپل سامان قدر ډیر کړي. نو دوستانو، دا هغه 3 رازونه چې تاسو سره مو شریک کړل. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. خپل نظر را سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ او له نورو تازه او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره در سره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.